ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد بعدد من حمدك، ولك الحمد بعدد من لم يحمدك، ولك الحمد كما تحب أن تحمد. وصل على محمد بعدد من صلى عليه، وصل على محمد بعدد من لم يصل عليه، وصل على محمد كما تحب أن يصلى عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا نذير له، ولا وزير له، ولا مشير له، لا ضد له، ولا ند له، ولا مد له، ولا مثل له، ولا كفو له، لا ولد له، ولا والد له، ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وطبيبنا وحبيبنا ورحيمنا وكريمنا ورؤوفنا ومرشدنا وقائدنا وأسوتنا وقدوتنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك ونبيك وحبيبك وخليلك وصفيك ونجيك وذخيرتك وخير خلقك الذي أرسلته رحمة للعالمين، وهاديا للضالين، وشفيعا للمذنبين، ودليلا للمتحيرين، وطريقا للعارفين، وإماما للمتقين، ونورا للمستبصرين، وراحما على المساكين، وبشيرا للمطيعين، ونذيرا للعاصين، ورؤوفا ورحيما وشفيقا بالمؤمنين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة دائمة متصلة باقية غير منقطعة،
واقعة بلسان الحال والقال مؤدية جميع الحقوق في جميع الأحوال صلاة راضية مرضية كاملة مكملة تامة متمة منمية مقبولة مشمولة جليلة جزيلة نورا سرورا بهاء ضياء سناء شفاء غناء علما عملا حالا ذوقا أولا آخرا ظاهرا باطنا برحمتك وفضلك وجودك وعنايتك وولايتك وحمايتك يا إله العالمين ويا خير الناصرين ويا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا غياث المستغيثين إلى يوم الدين من أزل الآزال إلى أبد الآبدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما بل ورثوا العلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم من محبت سرات والمرغري عقیدت سرا درود شریف وائے بجناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم قابل صد احترام معزز مکرم علماء کرام او زما د دې علاقې غیرتمندو غیورو مسلمانانو ورونو نن پاول ځل ستاسو دې علاقې ته د دین نسبت سره حاضری شوې ده الله رب العزت دې زموږ او ستاسو د ټولو د حاضری خپل در کې قبول او منظور کړي او الله رب العزت دا پروګرام او پدې کې چې سمونګ اورو الله دې د عمل توفیق نصیب کړي او دا غي نه بعد دی الله رب العزت دا ذریعہ د نجات زموږ او تاسو د ټولو د پاره وګرځي تاسو ستړي خو نه یې د سرونه مبارک مخ خوځوي دا چې ټاکې جبه لګاو خوځوي ستړي خو نه یې په زور وای ستړي خو نه یې خوب خو نه درځي په زور ده داخله خفري په زور وای خوب خو نه درځي لګ ویخ کینه پروګرام دی مخکې زمانه ملګری نات نظم پیش کړ هغې نه مخکې مولوي صاحب ډېرې جامع او ډېرې بهترینې خبرې ستاسو مخکې وکړې خو ما کمره کې وي چې کیدی شي دا قبرستان کې لګیږي بالکل تاسو جواب نه ورکوئ دا به مزه ونه کړي جواب به راکوئ کومه خبره را باندې خو لګي نو د سبحان الله د الحمدلله
جواب به تاسو په خپله راکوئ. هر وخت تاسو ته مونږ ریکویسټ نه شو کولی چې سبحان الله ووایه، الحمدلله ووایه. په خبره پوه شوې؟ بیا آواز دونه کمزوري، جاندار جواب راکړي انشاءالله. په خبره پوه شوې؟ دغسې زما عزتمندو، پروګرام عجیبه نوعیت سره جوړ دی چې دلته نن هغه علماء کرام چې هغه د برقم برخیل د دې علاقې او د دې خاندان سره تعلق ساتي، هغه فارغ شوي دي 10 علماء کرام. د هغې سره دغه بچیان دا ماشومان چې تاسو ته په نظر راځي دی د قرآن کریم ختم کړي. دی علماء کرامو ته یو دستار په خپله مدرسه کې پسر شوی او دا دستار دا عام یو دستار نه دی، دا دته یو منصب حواله کیږي، یو ذمہ داری حواله کیږي. یو ځل په التا د کال په دې اخر کې خپل مشایخ اعتماد وکړ، دویم ځل باندې د خپل علاقې مشران او مشایخ هغې په اعتماد کوي چې دا علماء کرام چا 10 کاله، چا 8 کاله، چا 12 کاله د دین د حصول د پاره ولګول. د دې ډیوټي بسې دوی بس کوي، د دې په علاقه کې کم کرداري، په خپل خاندان کې به د دې کم کرداري، په خپل کور کې به د دې کم کرداري، په ټول ملک کې به د دې کم کرداري. دا مختلف نوعیات دي. په دې باندې دوی ته هغه سبق ورکول شوی دی. نن به د هغې یاد دهاني زه په مختصرو الفاظو کې کوم او بیا به دا وایم چې نن ستاسو د علاقې ته چې د نن نه 100 کاله مخکې دلته عالم لیدل ډېر مشکل و، دلته حافظ جوړېدل ډېر مشکل و، دلته په جماعت کې امام جوړېدل ډېر مشکل و. نن ستاسو په دې علاقه کې کوڅه په کوڅه، محله په محله حافظان ملاویږي، عالمان ملاویږي، قاریان ملاویږي، مفتیان ملاویږي. آیا دا د اسمان نه راغورځېدلي دي؟ آیا دا الله پیدایشي عالمان اوس پیدا کړل که نه؟ په دې کې د چا کردار دی، په دې کې د چا وینه توی شوي، په دې کې د چا اوښکې توی شوي، په دې کې د چا خوله توی شوې ده، په دې کې د چا کردار دی. هغه قیادت څوک دی؟ دی علاقه چې د دې نه ګلې ګلزار جوړ کړی دی. د قرآن او سنت علومو دپاره به مخکې خلک هندوستان ته تلل، بیا پاکستان کې مدرسې جوړې شوې. اوس تاسو په دې علاقه پېښور او ګرد و نوا کې که یو سړی وغواړي هغه عالم جوړېدی شي، یو سړی وغواړي هغه مفتی جوړېدی شي، یو سړی وغواړي اشیاء الحدیث جوړېدی شي. آیا دا فضا دلته چا برابره کړه؟ آیا دې فضا نه پسې پرده د چا کردارو، چا خدماتو، چا دا قربانۍ ورکړې، چا دا علاقه په قرآن او سنت سره ګلې گلزار کړه؟ بیا دا سلسله د کوم ځای نه شروع ده؟ آیا دا اوسنۍ سلسله ده که نه؟ دا د اوس نه واله دا علماء کرام چې ناست دي د دې سند تر جناب محمد عربي صلی الله علیه وسلم پورې ځي. زه د علماء کرامو ته په مختصرو الفاظو کې یو پیغام ورکوم چې دا داستار عام داستار نه دی، دا د ملکیه داستار نه دی، دا د چودراهټ داستار نه دی، دا هغه پټکې نه دی چې په دې باندې به زه مال حاصلوم، دا هغه پټکې نه دی چې په دې باندې به زه اقتدار حاصلوم، دا هغه پټکې نه دی چې په دې باندې به زه خپل خانظم ساتم، خپل چودراهټ به ساتم. دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم
نیابت تاسو ته ملو دی ځکه الله د جناب محمد عربي نه بعد صلی الله علیه وسلم نه بعد د نبوت سلسله بند کړې ده نوی نبی به دی امت ته بیا نه راځي دی دنیا ته به بیا نه راځي د هغې وجه دا ده الله د محمد عربي صلی الله علیه وسلم نایبین ګرځولي دي هغې د علماء کرام ګرځولي دي ای علماء کرامو ستاسو به هغه کرداري د دې معاشرې دپاره ستاسو به هغه کرداري د دې خاندان دپاره ستاسو به هغه کرداري د دې قوم دپاره ستاسو به هغه کرداري د دې خورې دپاره ستاسو به هغه کرداري د دې ملک دپاره ستاسو به هغه کرداري د دنیا او د آخرت د ټولو عامو دپاره کوم کردار چې د محمد عربي صلی الله علیه وسلم کوم کردار چې د صحابه کرامو کوم کردار چې د تابعینو کوم کردار چې د اتباع تابعینو کوم کردار چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کوم کردار چې د امام مالک رحمت الله علیه کوم کردار چې د امام شافعی رحمت الله علیه کوم کردار چې د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه کوم کردار چې د امام محمد رحمت الله علیه کوم کردار چې د امام ابو یوسف رحمت الله علیه راوله دا سلسله کوم کردار چې د حجت الاسلام محمد قاسم نانوتي رحمت الله علیه کوم کردار چې د رئیس الاتقیاء مفتی رشید احمد گنگوہی رحمت الله علیه کوم کردار چې د شیخ العرب والعجم حضرت حسین احمد مدنی رحمت الله علیه کوم کردار چې د شیخ الهند رحمت الله علیه کوم کردار چې د حکیم الامت اشرف علی تانوی رحمت الله علیه کوم کردار چې د مفتی محمود رحمت الله علیه کوم کردار چې د حضرت غلام غوث هزاروی رحمت الله علیه کوم کردار چې د حضرت سید عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه د محمد رسول الله نه والا تر دې دوره پورې دا پیغام تاسو ته درکوي تاسو به د دې قوم رهنماګان یې تاسو به د دې قوم د دنیا او د آخرت لارې سموئ که چېرته تاسو په دې کې خیانت وکړو جناب محمد عربي صلی الله علیه وسلم ته جوابدeh یې صحابه کرامو ته جوابدeh یې سبا تابعینو ته جوابدeh یې سبا تبع تابعینو ته جوابدeh یې سبا ټول امت مسلمه ته جوابدeh یې سبا علماء دیوبند ته جوابدeh یې سبا ما ته جوابدeh یې سبا دوی ته جوابدeh یې او کله تاسو ډیوټي ادا کړه څنګه چې د علاقه الله آباد کړه نور به هم په دین باندې آباد کړي د دې علاقې یو یو نوجوان به الله عالم کړي الله به حافظ کړي الله به مفتیان کړي او انشاءالله دا کردار علماء دیوبند موږ ته ښودلی دا کردار قاسم نانوتي موږ ته ښودلی دا کردار مدني موږ ته ښودلی دا کردار سهارنپوري موږ ته ښودلی دا کردار کنګوهي موږ ته ښودلی دا کردار غلام غوث هزاروي رحمت الله تعالی علیهم اجمعین موږ ته ښودلی دی دا کردار مفکر اسلام مفتی محمود رحمت الله علیه موږ ته په وراثت کې ملو دی نن که په دې ملک کې د کوم هر یو اډه راځي د هغې مخې ته به علماء دیوبند ودرېږي د قادیانیت مسله ده کردار علماء دیوبند ادا کوي د شیعت مسله ده کردار علماء دیوبند ادا کوي د عیسایت مسله ده کردار علماء دیوبند ادا کوي د هرې فتنې مسله ده کردار علماء دیوبند ادا کوي زما عزتمندو لږ خیال کوئ ته چې کور جوړ کې خلک پتا تبصره کوي یاره دې سړي سره خو پیسې نه وې کور یې څنګه جوړ کړو دې سړي سره پیسې نه وې ګاډي څنګه راغې دې سړي سره پیسې نه وې اجره څنګه جوړه کړه دې سړي سره پیسې نه وې څنګه ټاټ باټ کې ګرځي ته ووایه ستا په علاقه کې مدرسه نه وه نن مدرسې څنګه رالې ستا په علاقه کې حافظان نو حافظان څنګه پیدا شو ستا په علاقه کې قاریان نو قاریان څنګه پیدا شو ستا علاقه د دین موافق نه وه نن د دین ګلشن دی نن د دین بهار دی د دې باره کې د چا کردار خو به یې که نه به جواب راکړې جواب راکړې ما ته به دغسې ګوره اوږده ناستې یو آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین سینجی باندې خو پابندي ده که نه اوس ورسره د پټرولو دي تاسو ولې په سینجی ګرځئ ویښ یا که اوده یې لاسونه اوچت کړئ څوک چې وایي مونږ اوده یو لږ اوده یې زما عزتمندو مونږ دا نه ویو چې دې دنیا کې چا کار نه دی کړی د دین مونږ د دې نه انکاري نه یو هر څوک به د دین په شعبه کې لیایي څوک به د قرآن خدمت کوي څوک به د حدیثو خدمت کوي څوک به د فقه خدمت کوي
څوک به نور خدمتونه کوي خو لیکن دست آگا اقتدار او دست قیادت هغه علماء دیوبند له الله رب العزت ورکړی ده او عاید د علماء دیوبند ته د حلوا د وجې نه ملو شوی علماء دیوبند ته د چار قلونو د وجې نه ملو شوی نه په 1857 کې دونه وینه توی شوې ده مړه راشه لږ تاریخ وګوره 1857 تاریخ وګوره یو مسټر ټامسن یو انګریز مورخ دی هغه خپله انګریزي هغه دور کې دلته موجود و هغه خپله تاریخ لیکي په 1857 باندې ما وکتل د یو ځای نه د انسان دا غوښې بوی راځي زه چې کله رالم ما وکتل یو خیمه کې د انګریز فوج موجود و داسې سکروټې اور یې لګولې دی په هغې باندې علما کرام راولي ورته وایي د انګریز خلاف چې تاسو کومه فتوا ورکړې ده دا واپس والې هغه وایي دا نشي کېدی وي ستاسو سزا دا اور دی وي اور دي شي تاسو نه به موږ لاسونه کټ کو وي کټ دي شي تاسو نه به موږ سر کټ کو وي کټ دي شي تاسو نه به موږ خپې کټ کو وي کټ دي شي هغې یې په هغه اور باندې واچو هغې به هلته سا ورکړه شهیدان به شو هغه مسټر ټامسن لیکي د دلي نه والا تر خیبره پورې داسې اونه نه وه چې په هغې کې د علما کرامو لاس نن به یو سړی راپاڅي او بک بک به کوي علما دیوبند داسې علما دیوبند داسې علما دیوبند دا کومه ونه چې ولاړه ده دې په زرګونو د انسانانو وینې راښکلي دي دا په اوبو باندې نه ده سیلاب شوی دی وینې هر وخت غوښتې دي دي نن خو مونږ په باړه کې یو د ختم نبوت کانفرنس هم نشو کولی د هغې لپاره زمونږ په سر باندې درد دي او بیا زمونږ د مسترانو ته ډېر تکلیف وي وایي ملیانو بل کار نشته بس دا ختم نبوت کانفرنس دی او دا اسلام زنده‌باد کانفرنس دی او دا کانفرنس دی او دا کانفرنس دی و صاحبه تا چېرته یو ورځ د ګلپاڼې په پروګرام باندې تبصره کړې ده چې دا ولې دلته کېږي چا کړې ده تبصره چا د ډمتوب په پروګرام باندې تبصره کړې ده ستا په دنیا کې نن 36,000 چینلې د یهود او د سامراجو دي تا چېرته په هغې باندې تبصره کړې ده ستا په باره کې یورپ کې د نن نه 25 کاله مخکې نقشه جوړه شوې ده چې د بر صغیر آینده نسل دنه مسلمان پاتې نشي او بیا بالخصوص پاکستان کې علماء کرام بدنام کې پاکستان کې مدارس بدنام کې پاکستان کې دینی طبقه بدنامه کا د هغې مخې ته صد سکندري دیوال څوک جوړ شوی دی آیا د یونیورسټۍ یو پروفیسر جوړ شوی دی آیا د کالج یو لیکچرر جوړ شوی دی آیا د میډیکل کالج نه یو ډاکټر راغلی دی انجینیرنګ ډپارټمنټ نه یو انجینیر راغلی دی چې تا ته د ختم نبوت درس درکړی دی تا دپاره د ختم نبوت دفاع کوي ستا د ایمان د حفاظت دپاره ستا د حیا د حفاظت دپاره ستا د عزت د حفاظت دپاره ستا د غیرت د حفاظت دپاره څوک په میدان کې ولاړ دی منسټر ولاړ دی آیا پی ایم ولاړ دی سی ایم ولاړ دی کم انسپیکټر ولاړ دی کم ډي سي ډي پي او ولاړ دی نه صرف علماء کرام دی علماء دیوبند دی الحمدلله علماء دیوبند یو ځان له تاریخ دی علماء دیوبند باندې دا د ګنټې کار نه دی دا د 2 کار نه دی دا د ورځې کار نه دی علماء دیوبند د کردار دپاره چې صرف هغه تاریخ بیانې نور حاشم پې نه چلاوي متن وی نو د هغې لپاره د میاشتو ضرورت دی چې علماء دیوبند څوک دي علماء دیوبند پہچان ډېر ګران دی نن خو موږ ته هر څه په تیاره میلاو دي موږ دا کار هم نشو کولی ته لاړ شه د مفکر اسلام حضرت مفتی محمود رحمت الله علیه زندگی وګوره د غلام غوث هزاروي رحمت الله علیه زندگی وګوره د ختم نبوت مسله ده د یو علاقې نه حضرت غلام غوث هزاروي رحمت الله علیه پسې خلق رالل ورته یې حضرت هلته یو قادیانی راغلی دی بکواس کوي د ختم نبوت د عقیدې نه انکار کوي هغه سره مناظره ده حضرت کتابونه راواغشتل کور والے په اوږه باندې لاس کېښوده وا هزاروي ته څه کې ستا اکلوتا بیټا
ستا یو یک زوی زین العابدین بیمار پروت تے مرض الموت کرے اگر ورتے اغلب ڈاکٹر بل سوکرا والی ماتر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا ختم نبوت مسئلہ پرترا زمان دا بچی دا ڈاکٹر بوتلو دا پارا پزرگونو خلق موجود دے زمان بچی ڈاکٹر لا بوتلو دا پارا اسپتال تا بوتلو دا پارا علاج کولو دا پارا پزرگونو خلق موجود دی ولیکن التر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پناموس باندے چا ڈاکا چولے دا زبال تزم حضرت چکر دا کور نروتو ادے ترو رسید یو کس رامن دے وی ورطوی زین العابدین وفاق شو حضرت انا للہ و انا الیہ راجعون لارشا دکلی علماء کرام ہوتا زمان خاندان خلق تو ہوا چی زین العابدین لدے غسل ورکی زین العابدین دے دفن کی لیکن ما تا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا ختم نبوت مسئلہ را خپل زوی پا زن قدم پا حالات کے پرے خدا خپل زوی جنازہ کے شریک نشو خپل زوی قبر تورن اسفارا خپل زوی قبر تورن درے دا خپل زوی پا قبر باندے تقریر نکو دا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا ناموس گٹلو دا پارا دا ختم نبوت دا کری دا گٹلو دا پارا دا علماء دیوبند بچے دا قاسم نانوتی روحانی بچے حضرت ازاری رحمت اللہ علیہ تا تشریف اڑی او کلچے اغلال دا اگر روف دونو دا علمی روف دونو دبدبے دونو قوت دونو شجاعت دونو بہادری دونو دا اگر دا رسیدونو مخی آگا قادیانی علاقہ پرخی ہو تختی دلی دا وڑی خبری دی 1974 7 ستمبر 4:35 باندے چی قومی اسمبلی کے دا قادیانیت دا کفر خبر کی گی تسوی چی دا مفتو کی شوید آیا تانا دا امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کردار ایر شو داغا خطابت دن ایر شو داغا سفر دن ایر شوی داغا دا جیل زندگی دن ایر شوا داغا باندے دا ظلم و دا شدت و دا بربریت زندگی تا ایر اکڑا آیا تانا مفکر اسلام رحمت اللہ تعالی علیہ آقا دیار لشپے اور دیار لسورد بے خوابی ایر اکڑا تانا غلام غوث زاروی رحمت اللہ علیہ لکہ شیر پرنگی حملہ کول ایر کڑا آیا پا 1953 کے دا پاکستان دا لاہور پا سڑکونو باندے 10,000 جنازی چتے کڑے آگے کے خلق ٹکڑی شویو پائی کے خلق و قربانی ورکڑے وا التصوق ٹکڑی شویو علماء کرام ٹکڑی شویو داگی قیادت چاکو علماء دیوبند کو داگی قیادت چاکو امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کو داگی قیادت چاکو احمد علی لاہوری کو داگی قیادت چاکو سید عطا اللہ شاہ بخاری کو داگی قیادت چاکو مفکر اسلام کو دا طول دا علماء دیوبند بچی دی الحمدللہ نورم پزور آئے سبحان اللہ نورم پزور آئے سبحان اللہ نن الحمدللہ زمونگ پی دا پشکو باندی ندی زمونگ پی دا پشکو باندی ندی زمونگ پی پا مضبوط چٹان اور پا مضبوط گٹ باندی دی الحمدللہ مونگ چی سونا برزو اور پا مونگ باندی بوجہ چولی کی گی زمون قدمون کے بے انشاءاللہ والعزیز آغا کپ کپی نرازی انشاءاللہ داخلہ یو امریکہ دا داخلہ یو دا یہود ایجنٹان راغلی دی کپزرگونو دا یہود ایجنٹان راشی نو الحمدللہ دا علماء دیوبند فرزندان ہر شکل کے الحمدللہ اگیتا ولار دی دا اسملے کم دی دا اسملے نبارم دی دا پاکستان پا گٹ گٹ کم دی اونن لس کسان تاسو تنورم ملو شو انشاءاللہ دی با دا یہود و دا سامراج و دا کفر دا ایجنٹانو خوبنا حرامی انشاءاللہ والعزیز تیاری ہے تاسو تیاری ہے تاسو حضور آئے تیاری ہے تاسو دا وقت دا فتنو دور دے دی دور کے فتنہ ستا کور ترا رسیدے لے فتنہ ستا جیل جیب ترا رسیدے لے فتنہ ستا کچھن ترا رسیدے لے فتنہ ستا حرکت ترا رسیدے لے دی فتنوں خلاف با انشاءاللہ دا علماء کرام کردار ادا کئی تربیت اولاد باندے با دی تاسو تا دروس در کئی دا ختم نبوت دروس با تاسو تا در کئی دا صحابہ کرام دا عزت اور دا ناموس اور دا حرمت دروس با تاسو تا در کئی پا دی ملک کدا عیسائیت جراسیمی تاسو تا بے پکو تکئی پا دی ملک دا قادیانیت جراسیمی تاسو تا بے پکو تکئی پا دی ملک کدا دہریت اور دا عیسائیت جراسیمی تاسو تا بے پکو تکئی پا دی ملک کدا گمراہ
بیا جراثیم راځي تاسو په تاون باندې به ان شاء الله هغه جراثیم هم ختمیږي هغه فتنې به هم ختمیږي د هغې ټوټ به هم ختمیږي د هغې جنټان به هم ختمیږي ان شاء الله څنګه چې انګریز نوم په 1947 کې زمونږ کابر اوس غلولو پس غلولو باندې مجبور کو د نن نه یو کال مخکې په افغانستان کې 45 ملکونو نیټو افواج ولا علماء دیوبند علماء کرامو قرباني ورکړه هغې یې وتښتول سوالونه یې کول بیا زولی یې نیولې چې موږ له لار راکې د هغې سره هر قسم وسایلو هر قسم اسلحه هر قسم ټینکونه هر قسم فوجونه هر قسم جادونه او دلته طالب سره د الله امداد او نصرت او شکست مونږ چرته په وسایلو باندې اعتماد نه دی کړی که په وسایلو باندې مونږ اعتماد کولی محمد عربي صلی الله علیه وسلم به بدر ته نه وته که په وسایلو مونږ اعتماد کولی نبی کریم علیه السلام به احد ته نه وته که په وسایلو باندې مونږ اعتماد کولی نو دارالعلوم دیوبند قیام به نه کېده قاسم نانوتي رحمت الله علیه به چرته یو خانقاه کې ناستو پټ به الله الله کول زمونږ د الله په نصرت باندې اعتماد دی او انشاءالله تر قیامت د ورځې پورې به وي انشاءالله او ستاسو خدمت کې درخواست دی چې د علماء کرامو نه جدا نشي دا څونه فضلات چې ناست دي د علم په لحاظ سره دا د علم غرونه دي زما حیثیت دی او طالب ګوټي دی خو زه درته خپله یو واقعه بیانوم په خپلو اکابرینو باندې اعتماد وکړئ خپلو اکابرینو باندې بې اعتماده نه شي د چا نوې پلاستیکي تحقیق پسې لاړ نه شي د چا په اواز دوکه نه شي د چا په طرزونو دوکه نه شي د چا په غولولو باندې دوکه نه شي په 2002 کې زه په جامعه فاروقیه کراچۍ کې طالب العلم وم د 3مې درجې هغه وخت کې فقیه ملت حضرت مفتی رشید احمد لدیانوی رحمت الله علیه په هغه کال باندې وفاتو د هغې تعزیت دپاره امام اهل سنت امام العلماء سلطان العلماء امام المناظرین حضرت اقدس محمد سرفراز خان صفدر صاحب نور الله مرقده تشریف راوړو هغې هلته جامعه فاروقیه ته م رالل کله چې د جامعه فاروقیه په منبر باندې کېناستل وی بچو زما یو خبره په ګلو غوږونو باندې وورې وی ما 68 سال 88 کاله د قرآن او سنت درس وکړو او درس مې داسې وکړو چې ما خپلو مقتدیانو ته د قرآن کریم درس ورکړی دی سیاستم یې ختمه کړې ده وی ما کې دونه قوت علمي زما دومره شته چې زه بغیر د مطالعې نه بغیر د کتابونو نه د قرآن ترجمه هم لیکلی شم د احادیثو ترجمه هم لیکلی شم تشریح هم کولی شم وایي د تر هغې پورې قلم په لاس کې نالم کله چې ما د خپلو اکابرو تحقیق نه کتلی کله چې ما د خپلو اکابرو کتابونه اوچت کړي دي وی بچو دا یو خبره په کلو غوږونو اورې نن جراثیم راغلی دي د پلاستیکي تحقیق په نوم باندې نن جراثیم راغلی دي د اجتهاد په نوم باندې نن جراثیم راغلی دي تاسو ته باغونه ښیي خو بچو په هغې دوکه نه شي په خپلو اکابرو باندې اعتماد وکړئ په خپلو سلفو باندې اعتماد وکړئ چېرته د چا نارې پسې لاړ نه شي چېرته د چا رنګینۍ پسې لاړ نه شي زه نن تاسو علماء کرامو ته د امام اهل سنت هغه درد پیش کوم دې علماء کرامو ته هم پیش کوم علماء دیوبند زمونږ دپاره یو دستور دی علماء دیوبند زمونږ دپاره یو ستن ده علماء دیوبند زمونږ دپاره یو چت دی علماء دیوبند زمونږ دپاره د دین حیثیت لري علماء دیوبند زمونږ دپاره د دین د استادانو حیثیت لري علماء دیوبند زمونږ دپاره د سند حیثیت لري د چا پلاستیکي تحقیق پسې لاړ نه شي په خپلو اکابرینو باندې اعتماد وکړئ اکه د سیاست په میدان کې قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتهم دی زمونږ په اعتماد دی اکه د علی مجلس تحفظ ختم نبوت امیر حافظ ناصر الدین خاقوانی صاحب دی زمونږ په اعتماد دی اکه تبلیغي شعبه ده زمونږ په اعتماد دی اکه جهادي تنظیمونه دي زمونږ په اعتماد دی اکه د عظمت صحابه دپاره علامه اورنګزیب فاروقي دی زمونږ په اعتماد دی اکه خانقاهي نظام دی زمونږ په اعتماد دی مونږ د چا په نورو تحقیقاتو باندې نه غولېدلي او نه غولېږو او نه به وغولېږو انشاءالله تیار یې که نه یې تیار تیار یې که نه یې تیار او دا وخت دا ډېر د احتیاط دور دی د علماء کرامو سره به اوږه په اوږه ودرېږي څنګ په څنګ به ودرېږي حکومت راځي هغه مدارس ختموي هغه مدارس نړوي هغه علماء کرام بدناموي کله په یو باندې سلسله کې علماء دیوبند
قابل نشانه کی کله یو طرف تراشی کله بل طرف تراشی ولیکن تاسو به ویښ اوسېږئ صرف په جمعات کې به ویښ نه یې په بازار کې به ویښ یې ها وایي بازار کې به ویښ یې که نه به یې دا ماشومان ټول چپ شي هر ځای کې موږ سره تاسو دا چالاکي کوئ چې والله ته ماشومان کېنوي دا خو جنتي مرغۍ دي الحمدلله دی کو سبحان الله وایي او که نه وایي دا خو جنتي مرغۍ دي که په دې حالت کې الله دې ټول بالغ کړي او الله دې تېره دین کاروالي که نابالغه مسلمان ماشوم وفات شي هغه سره خو نه حساب شته نه تې د مونځ تپوس شته نه تې د حج تپوس شته نه چې د زکات تپوس شته نه تې د روژې تپوس شته تاسو نه تپوس کوم تاسو به صرف په جومات کې ویښ یې که نه بار بازار کې به ویښ یې دې اواز ته مه ګورو د دې ماشومانو اواز ته وګورئ موږ به خور انقلاب راولو یو سړی و داسې خټو کې ته نو راپرېوته نو چې راپرېوته نو وي اوهو ځوانۍ تېره شوې نو چې دا الفاظ وي نو ځان نه کېر چاپېره وکتل نو ځان ته اشاره وکړې چې ځوانۍ کې دې کومه توره کړې خو همدغه د بادرنګو دله وې که نه چې ته لا وې چې نو تاسو خپل ځان ته ګورئ راګورئ اواز صحیح راکوئ دلته به ویښې اکبار به م ویښې انشاءالله علماء کرامو سره به ملګرتیا کوئ که نه به کوئ علماء کرامو باندې به اعتماد کوئ که نه به کوئ د علماء کرامو هر یو دینی تحریک کې تاسو نه مطالبه وشي که په هر شکل کې مالی شکل کې او جانی شکل کې تعاون به کوئ که نه به کوئ انشاءالله حکومت زموږ مدارس ختمول غواړي هغې دا نظام ختمول غواړي کله په یو طریقه باندې راځي زمونږ د وفاق المدارس العربیه بورډ ته نقصان نسوي کله په بله طریقه راځي زمونږ سیاسي کیریر ته نقصان نسوي کله په بله طریقه راځي زما د علماء کرامو کردار کشي کوي زما د مشایخو کردار کشي کوي خو لیکن په کلاو غوږونه باندې وره دا 36,000 سټیشن تا جوړې کړي دي چینل یې جوړې کړي دي که 36 لاک هم جوړ کې تر څو پورې چې د پاکستان په ځمکه باندې تر څو پورې چې د KPK په ځمکه باندې تر څو پورې چې د خیبر پښتونخوا د باړې برقم بلخیل په ځمکه باندې د قاسم نانوتي رحمت الله علیه بچي موجود دي نو انشاءالله څنګه چې زموږ کافرینو ستاسو خوبونه حرام کړي وو دغسې به د برقم بلخیل علما هم ستاسو خوبونه حراموي انشاءالله زما عزتمندو وقت مختصر دی چې زه تفصیل کې لاړ شم تاسو ته د علماء دیوبند ما دا مخکې ووې چې مونږ دا نه یو چې په دې پاکستان کې یا په دې دنیا کې علماء دیوبند صرف مسلمانان دي نور څوک مسلمانان نشته الحمدلله مسلمانان دي ډېر مسلمانان دي خو زه دا وایم چې د دین دپاره په هر میدان کې په هر وخت کې کردار چې ادا کړی دی او قرباني ورکړې ده سرې پرستې د علم په باب کې سرې پرستې د قربانۍ په باب کې سرې پرستې د قیادت په باب کې نو هغه علماء دیوبند دي الحمدلله نن بعد وقت کې سړی راشي جی پلان کې ډېر ښکلي تفسیر بیانوي بھائی تا زما تفاسیر کتلی نه دي بل پلان کې جی د حدیث ډېره ښایسته ترجمه کوي تا د علماء دیوبند د حدیثو خدمات تو ګوره ما خپله دوبۍ کې 6 کاله تیر کړي دي بحیثیت خطیب بحیثیت محاضر بحیثیت مشرف هلته زه پاتې شوی الحمدلله ما د هغه ځای د قطر مکتبې د اماراتو مکتبې د علماء کرامو د شوافعو د حنابلو او د موالکو مکتبې کتلې دي د هغې د فقهاو مکتبې مې کتلې دي والله العظیم دا د هغې الفاظ دي هغې وایي زمونږ مکتبې د علماء دیوبند د تحقیق نه بغیر نامکمله دي مونږ بغیر د هغې د تحقیق نه هېڅ هم نشو ویلی نن لاړ شه هلته به د حدیثو په باب کې تا ته د علامه عبدالحی لکنوي رحمت الله علیه الاجوبة الفاضله پروت دي الرفع والتکمیل کتاب به پروت دي د حبیب الرحمن العظمي رحمت الله علیه کتابونه به تالته ووینې د حضرت سید انور شاه کشمیری رحمت الله علیه کتابونه به تالته ووینې هلته به د حضرت حسین احمد مدني رحمت الله علیه کتابونه ته ووینې هلته به زمونږ تفاسیر هم ته ووینې عربي خدمات به یې وګورې د قرآن او سنت خدمات به یې وګورې د فقه خدمات به یې وګورې د جدید فقه خدمات به وګورې د تاریخ خدمات به وګورې نن الحمدلله د شوافعو د علماو دا قول دی چې بغیر د علماء دیوبند نه دا باب نامکمله دی بغیر د علماء دیوبند د تحقیق او د هغې د کتابونو نه مکتبې نامکمله دي الحمدلله نن زمونږ او ستاسو د پاکستان قاریان په مسجد نبوي کې د قرآن کریم درسونه کوي الحمدلله
تاسو ته پته لګي پاکستان مدرسې دی او تاسو یې دې څه کړي دي د دې هغه کردار د تخیم لګ سعودیا خو پیژنې که نه سعودي عرب پیژنې که نه پیژنې د عمل پیژنې سعودي باره کې د پته شته مکه مکرمه پیژنې اواز هم داسې رپسې انجی شي زه خبره ختموم بس مال جوابونه راکې بس آخري خبرې کوم مکه مکرمه پیژنې مدینه منوره پیژنې او قرآن کریم هم پیژنې دا د الله کتاب دی او کوم ځای نازل شوی مکه مکرمه کې مدینه منوره کې او بیا سعودي نن سبا چې کومه رقبه راغې هغه د پاکستان نه 3 چنده زیات دی د رقبې په لحاظ سونا 3 چنده یعنی 3 پاکستان چې روزه کې یو سعودي ته جوړیږي خدا آبادی لحاظ سره کم دی کم از کم 4.5 کروڑ نه 5 کروڑ پورې داغي آبادی ده په هغه ځمکه چې الله انبیا را لېږلي په هغه ځمکه چې صحابه کرامو قربانۍ ورکړي د بدر معرکه د احد معرکه د خندق معرکه د تبوک معرکه هلته راغلې ده دا هغه دی چې دلته د دې دین د خاطره د محمد عربي صلی الله علیه وسلم غاښونه مبارک شهیدان شوي د دین د خاطره د محمد عربي صلی الله علیه وسلم مخ مبارک زخمی شوی سر مبارک زخمی شوی د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام تر مبارک حضرت سیدنا حمزه رضی الله عنه هغه ټوکړي ټوکړي شوی دی لیکن نن پاغت مکه باندې حالات داري چې هلته علماء کرام آزاد نه دي هلته مدرسې آزاد نه دي هلته دینی میشن آزاد نه دي په ټول سعودیا کې د 4,000 نواله تر 4,500 پورې حافظان تیاریږي او نن سبا په دې ملک الحمدلله په 2022 1443 ہجرے کے صرف وفاق المدارس العربیہ چې دا د علماء دیوبند بورډ دی حالانکه د دین علاوه د علماء بریلوی حضرات ځان له بورډ دی د علماء اهل حدیث حضرات ځان له بورډ دی د جماعت اسلامی حضراتو ځان له بورډ دی نن نور بورډونه مرالل او هغه بورډونه چې راغون کې یا خو تعداد ډیر رسی صرف الحمدلله شکل په پاکستان کې وفاق المدارس العربیہ دی ملتا 88,000 حافظانو تحفه ورکړي دا الحمدلله حالان کې چې ټول راغون کې نو هر کال پاکستان کې د محدود اوسط مطابق 1.5 لاکھ حافظان تیاریږي وای الحمدلله 1.5 لاکھ حافظان چې هغه په 30 سال کې اون سعودي نشي برابرولې او زبانن دا خبرو کم که څوک وسره اختلاف لري او دی لري دا که زما تفرد غنې که خپل انفرادي رائے مې غنې نن سبا چې په پاکستان کې څومره حافظان تیاریږي دا په ټوله دنیا کې په ټوله اسلامي نړۍ کې چې دا هغه ټولو حافظان راغون کې بیا هم د پاکستان د حافظانو زکات نه دی زه دوبۍ کې هم ما نه یو عربي تپوس وکړ ما ته وایي چې ستاسو پاکستان کې حافظان شته نو ما یو قهقهه ولګوله ما یې ها ها نو هغه وخاندل وی ولې خاندې ما ورته ستا سوال عجیبه وکړو وی ولې ما عجیبه وکړو ما یې ته د حافظانو خبره کې ما یې ستا په دې ټول امارات چې دا 7 سټیټه دي الامارات العربیة المتحده په عربی کې ورته وایي UAE یونایټډ عرب امارات انګریزي کې دا راغی مخفف دی ما یې ستا په دې ټول امارات کې چې کوم ستا د ملک حافظان دي د هغې نه په 10 چنده زما په کلي کې د هغې نه حافظات زیات دي الحمدلله کله پاکستان یاره ما یې ستا د ټول خلیج حافظان راوله صرف زما د یوې ضلعې د حافظانو مقابله نشي کولی الحمدلله نن دلته علماء کرام آزاد دي نن دلته علماء حق آزاد دي زه سلام پیش کوم جمعیت طلبه اسلام مرګرو ته هغې ته دا دعوت فکر ورکوم چې څنګه موږ ته دا سلسله راغلې ده د هر کفر خلاف د هر ظلم خلاف میدان ته به روزو او بل یو خبره کوم بعد وقت کې څوک د انتشار سبب جوړیږي څوک راځي او د اتحاد یې خوښ ني دا کار یې خوښ ني راځي به په مختلفو اشکالو کې هغې ته به نه ګورې په هغې باندې به هم کړي نظر ساتې بل سفر به جاري ساتې که د قادیانیت خلاف کار راځي ته به میدان ته راځې که د شیعت خلاف کار راځي ته به میدان ته راځې که د عیسایت خلاف کار راځي ته به میدان ته راځې که د دهریت خلاف کم تحریک اوچتېږي ته به میدان ته راځې که نور ګمراهي تحریکونه اوچتېږي ته به میدان ته راځې میدان به نه پرېږدې او تاسو علماء کرامو ته وایم چې تاسو مخکې یې انشاءالله د برقم برخیل دا ټول قوم دا ټول مشران دا ټول بوډاګان او دا ټول ماشومان به تاسو سره یې انشاءالله اعتماد کوئ په دې باندې
زور او اعتماد کوي په دې باندې دې ټول قوم په تاسو اعتماد وکړو تاسو ته چې کوم درس په خپلو مدرسو کې خپلو مشایخو درکړی دی نن درته دلته کوم میلاویږي هغه به مضبوط په لاس کې دی د چا د ګاډي نه به نه متاثره کېږي د چا د بنګلې نه به نه متاثره کېږي د چا د روب نه به نه متاثره کېږي او چې تاسو انشاءالله د دغې نه تاثر نه لې د دې مادي حالاتو نه تاثر نه لې د الله امداد به تاسو سره د الله نصرت به تاسو سره بیا به وګورئ انشاءالله د علاقه به الله نور هم ګلې ګلزار کړي خوښ هم ده داسې مو خوښه ده جواب راکړئ داسې مو خوښه ده لاسونه اوچت کړئ څوک چې وایي موږ به علماء کرامو سره تعاون کوئ به انشاءالله حضرت مولانا الیاس صاحب مولانا بلال صاحب دلته چې څونه علماء کرام دي ما له د ټولو نومونه نه راځي په دې باندې اعتماد کوئ انشاءالله د هر کفر خلاف به میدان ته راوځئ انشاءالله د هر باطل خلاف به میدان ته راوځئ انشاءالله بیا لاسونه صرف داسې مه نیسئ داسې کړئ چې انشاءالله تیار یې انشاءالله چې کله تاسو تیار یې نو زه خپل تقریر په دې شعر ختموم فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا شاد باد شاد زی اے سرزمین دیوبند اے ہند میں نہیں پورے عالم میں تو نے کیا اسلام کا جھنڈا بلند وآخر دعوانا الحمدللہ